د بلخ امنیه قومندانۍ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د مزار شریف ښار په بیلابیلو سیمو کې د پوستو په جوړولو سره د شته امنیت د ټینګښت او هیوادوالو ته د ارامۍ احساس ورکړي. دغه سړی د مزار شریف ښار د درېیمې حوزې امیر دی چې پخپله د دې حوزې یو ټاکلې پوستې ته راغلی او موټر پلټي. چکماند ما چکماند ثابت است و از خاطر امنیت شهروندای خویش چکماند ایجاد کردیم. انشالله این چکماند ما بسیار مؤثر است. انشالله مؤثر واقع شده از خاطر جرم جنایت از خاطر خلافکاران. دغه راز د دغه ادارې مسؤلین او مامورین د هیوادوالو د ژوند او مال د امنیت په تامینولو ټینګار کوي. څو اولسونه هم د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. از خاطر تامین امنیت از ملت خود خواست ما است که ما همکار باشند و هر جرم جنایتی را که میبینند ما را در جریان بمانند، ما را خبر بدن تا اینکه ما خوب رسیدگی کرده بتانیم. جرم چنگونه و دا جنایت کارونه و دا اختطاف و دا موبایل غلا و دا واغه مشکل غلا دا ټول بیخي د صفر شوی ده. ان شاء الله الحمدلله نور موږ کوشش کوو چې موږ دا خلک ورکو او موږ ان شاء الله ولس دا ډاډ ورکو. زموږ ان شاء الله د ولس په خدمت کې 4 ساعته خدمت به وکړو ان شاء الله وکړو. له بلې خوا د بلخ ولایت اوسیدونکي هم د امنیت په تامین کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او د سرتیرو چلند مسلکي ګڼي. چکپاینده خاطر راحت ما چکپاینده بسیار خوش هستیم، بسیار استقبال میکنیم. این چکپاینده است که شهر فساد، دزد، دارامار، موبایل دزد کلش گم است. امنیت تامین است، بازار آرام است. شب و روز 24 ساعت ما میگردیم، هیچ مشکل نداریم. بسیار برخورد خوب میکنه، بسیار مزاحمت نیست، دیگه نیست که امنیت تامین است، بسیار چیز خوب است. د مزار شریف ښار د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 6 ګوزارونه شتون لري چې څه باندې 22,000 کسان پکې ژوند کوي او د دې سیمې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پوستو په جوړولو سره د دې سیمې بشپړ امنیت تامین کړي.